السلام علیکم مینوالو. نن د هغه مرګرو د پاره خصوصي چې کم مرګري زمونږ په سعودي عربو کې دوبۍ کې پاتې کیږي او د رباب ټیچر ورسره نشته، نو هغوی د پاره یو سکیل پلټه سرګم یو لیسن کومه. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، سرته ځیمه او د دې دبلې نوم به زه تاسو ته چې چا ړومبې کمنټس وکړو په هغې کې به ما د دې د ډیټیل ویلي، نو ځان له د پلی سټور نه اپلوډ کړي. راځئ چې څنګه غږیږي. Slow motion. سلو موشن نور دا لومبی سټیپ شو. دویم سټیپ
دا دویم شو. اوس د دې ګوتې د پریکټس دپاره درېیمه پلټه پکې دا پلټه ده، خو هغه زه بیا د دې ګوتې دپاره په نورو ځایونو کې غږوم لکه داسې. ډېر ایزي دی مینوالو. د دې ګوتې ګوره دا په لاس کې شته که نه، نو چې دا کار کوي او دا نه کوي، نو دا خو هم چې کوم دی نو لکه اسانتیا پیدا کوي که نه. او دا واقع دی چې د هر کس دا ګوته کار نه کوي، ځکه چې استعمالي یې نه استعمال کې نه راولي. نو د دې ګوتې استعمال لازمي کوئ، نن نه سبا به لس ورځې پس پی میاشت پس پی، خو دا به بیا بالکل داسې چلیږي په د رباب په سینه باندې په تخته باندې چې څنګه ستاسو دا ګوتې چلیږي. نو ریهرسل په دې وجه باندې ښي چې یو خو د ګوتو امپروومنټ ورسره وشي او بل صفایي پکې راشي، او بل دا چې ما دا کوم وغږو نو اوس دا خو عام سارے ګاما پادا نیسا دغه شی دی که نه، خو چونکې ما الټا سیدا وغږو نو الټا سیدا پکې لکه لازمي دغه کوی. نو اوس دې ته غوږ کېږي چې دې کې الټا کم راځي او سیدا کم راځي. نو په دې کې الټا صرف دا راځي ری پا او نی، الټا الټا الټا، صرف دا پرده دا پرده او دا پرده، باقی ټول سیده دي. دکه شانتې واپسې کې دي. نو ډېر ایزي دی مینوالو. دا معمولی مه ګڼئ، دا ډېر د ریهرسل دپاره ډېر توله او ډېر امپورټډ څیزونه دي. دې باندې پریکټس وکړئ او بس انجای کوئ، مزې کوئ. ویډیو چې وګورئ نو لازمي موږ سره خپله رایې شامله کړئ او پوره ویډیو وګوره.